یو سړی دی غني دی مالدار چې قرباني کوي خو ښه که نه مالدار نو دی به د غوښې سره څه کوي اول شریعت کې حکم داو دا مسله ما له یاده وه خو ذهن مې اوس وتې ده رایاده اول حکم داو چې رسول الله مبارک فرمایلی چې تاسو قرباني وکئ نو غوښه به ذخیره کوئ نه جمع کوئ به نه همغه ټایم به یې ختموئ تقسیم یې کوئ بعد کې رسول الله مبارک حکم وکړو چې دغه قرباني ده د دې غوښه اوس تاسو خوړی شئ او ذخیره کولی شئ لیکن علما فرمایي چې د دې درې حصې کول پکار دي څنګه تاله خپله حصه میلاو شوه یا پوره څاروی تا ځان له اخیستی دی نو دا درې حصې یوه حصه خپله وخوره نور یې وخوره که نور مالداري که غریباني ځکه چې ته یې خوړی شې مالدار نو په نورو مالدارو یې خوړی شي یوه شوه یوه حصه شوه دویمه حصه ده چې دا دویمه غریبانو کې تقسیم دریمه حصه هغه ذخیره کړه فریزر کې کېده نوی فریزر دی والا اخیسته جمع یې کړه صحیح طریقه دا ده مستحب هم دا ده که یو سړی داسې کوي اوښې حلال کو ګډې حلال کو غویې حلال کو میخه حلاله کا بس صرف خپله خوري او بقایه ټول په فریزر کې جمع بالکل جایز که یوه تیکه دې چاله ور نه کا نو بالکل تا دپاره جایز دی لیکن سړیتوب دا دی تاسو څه وایئ لکه کله یې غوښه نه وي کتلې کله چې نه وي کتلې نو داسې کوي بعضې دا اوږي شي که نه دا چې اوږی یو خدای موړ کي که نه او دکې سړیتوب هم لیدن هم خدای ساته دا چې اوږی موړ شوی نو دی بیا داسې کوي چې دی قرباني کوي نو بیا د کور ګیټونه هم کونډه کړي چې غریب را که روانې شي